د زلیخا ترور په سترګه وار نه و. د سهار راهیسې یې سترګه وار په وار رپېدله او له هر رب سره به یې چې په سترګه لاس راخ که نو له ځان سره به یې وروشان وویل په خو مې نیولې بهرام زوی به مې راځي. زلیخا ترور د خدای په دې لویه او ارته نړۍ کې د خپلو لمسیانو سره د همدغه یو زوی تر سیوري لاندې ژوند کوه او بله څه اسرۍ نه وه. همدغه یو زوی ته یې کڼتون کړی و او د هغه په لویدو کې یې خپله ځواني خاورې کړې وه. د سر په ویښتانو کې تور تار نه و پاتې او د سترګو نظر خو یې سم نه لګېده. خو اوس د هغې د سختۍ شپې وتلې وې. زوی یې زلمی په مټو قوي د ښځې خاوند او د دوو بچو پلار و. هغه اوس د سکرو په کان کې کار کاوه او کله ناکله به د خپلو بچو او مور دیدن ته راته. هسې خو د زلیخا ترور زیاته هیله وه چې زوی باندې نور تعلیم هم وکړي او له هغه نه غټ سړی جوړ شي. خو د قسمت کارونه وو چې پلار یې مړ شو نو تعلیم ترې پاتې شو او په روزۍ ګټلو پسې یې بډې راووهلې. زلیخا ترور خو د ډېرو دروازې ووهلې. ډېر کوښښ یې وکړ چې د زوی لپاره یې کوم مناسب کار پیدا شي. په همدې هیله یې ډېرو ته سوال او زارۍ وکړې خو څه ترې جوړ نه شول او آخر دا چې سر یې د سکرو کان ته ووت. دی دویم کال و چې کور ته نه و راغلی او زلیخا ترور خو ځکه وارخطا وه چې ګوندې بیا د تیر کال ټوکه ونه شي او زوی ته یې رخصتي ورنه کاندي. د زوی 2 کلونو جدایۍ بیخي لیونی کړې وه او تل به لاس تر زنې په چورتونو کې ناسته وه. نن هم چې یې د ماسپښین د لمانځه سلام وګرځاوه نو لاسونه یې پورته کړل او د خپل زوی د روغتیا او سلامتیا د غوښتلو لپاره په زارۍ سر شوه. هغې لا دعا نه وه خلاصه کړې چې دروازه وټکېده. د دروازې له اواز سره سمه له جاینمازه سپکه راپاڅېده. په ډېرې توندۍ د دروازې نه ووته خو لمسۍ یې له دې نه مخکې شوې وه او چې دروازه یې خلاصوله نو غږ شو د بهرام خط راغلی دی. د زلیخا ترور زړه له خوښۍ نه ودرزېده. دروازه یې ژر خلاصه کړه. د لیک راوړونکی یې په تندي ښکل کړ او ویې ویل په عمر دې برکت شه، خدای دې در سره ښه وکړي زویه. هغې په یوه ساده وویل. بیا یې جیب ته لاس کړ. څه ماتې پیسې چې پکې وې هغه یې ورکړې. لیک یې واخیست او په ډېره تادۍ راننوته. ننګور او لمسیانې ترېنه راتاو شول. هغوی ټول یو د بل نه زیات د لیک اورېدو ته په تلوسه وو. زلیخا ترور د کوټې له تاخ نه خپلې درجهدارې عینکې راواخیستې. عینکې یې په سترګو کېښودې. په بیړه یې لیک پرانیست او په ړومبۍ کرښه یې چې سترګې ولګېدې نو لیکل شوي وو: مورې، زما د دې توربخن خط په لوستلو سره به دې پریشانۍ ختمې شي. زه ښه یم او دا خط د کار په وخت کې تا ته لیکم. مورې، تا په ړومبي خط کې زما په حال ډېر افسوس کړی و، خو زه تا ته لیکم چې دا حال یوازې ستا د زوی نه دی. دلته د ډېرو میندو زامن د ډېر وخت راهیسې په کار بوخت دي او ډېر پکې دلته مړه شوي دي. دا اوس زموږ په کان کې د 10 تنو سږي د سکرو دوړو داسې نیولي چې ډېر په مشکل ساه وباسي. زه خو لږ شانته ټوخی او تبه کوم، نور بیخي ښه یم. تېره شپه د کان یوه څنډه راولوېده. 6 تنه یې لاندې کړل او چې کله مو راوویستل په یو کې هم ساه نه وه. خیر، په هر حال تا لیکلي وو چې د ځونډي د پښو څه نشته او د څانګې د مکتب کالي، نو ځکه خو مکتب ته نه ځي. مورې، خیر دی مکتب ته یې لیږه. زه به ډېر ژر دوی ته کالي او پیزار در ولېږم او یا به یې له ځان سره در وړم، خو چې سبق یې قضا نه شي. د ځونډي مور ته مې هم سلام وایه. نور مو په خدای سپارم. ستا زوی بهرام. زلیخا ترور چې لیک ولوست نو عینکې یې له سترګو لرې کړې. په 2 ګوتو یې د سترګو اوښکې پاکې کړې، خو ډېر ژر یې سترګې بیا له اوښکو ډکې شوې او چې د اوښکو کتارونه یې پر مخ جوړ شول. څانګې بې اختیاره وویل: ولې ژاړې؟ په دادا خو به مې څه شل شوی نه وي؟ زلیخا ترور د زړوکي په پلو اوښکې پاکې کړې او ویې ویل: هېڅ شل پرې نه دی شوی، شکر، روغ رمټ دی. د ځونډي چې لږ اطمینان حاصل شو نو ویې ویل: ماله به کله بوټان راوړي؟ زه خو ګرځېدی نه شم، پښې مې سوځي. ځونډي چې دا وویل دنیا څنګ ته نږدې شو. هغې په خپل څنګ پورې نور هم جخت کړ او ویې ویل: تاسو دواړو ته له خیره کالي او بوټان رالیږي.
او یا به خپله راوړي. زلیخا ترور چې خبره خلاصه کړه نو بیا یې منګور غلی شان وویل کله به راشي. څه موده وروسته بهرام د چا په لاس یو لیک او څه پیسې کور ته راولېږلې او دا یې هم لیکلي و چې اختر ته به درشم. زلیخا ترور له خپلې منګور او لمسیانو سره د روژې ورځې یو په بل پسې شمارلې او چې څومره به یې د زوی د راتګ نیټه رانږدې کېده نو هغو سره به یې تلوسه یو په 100 زیاتېده. ماشوم زوی خو به یې درسته ورځ د سرک په غاړه د پلار راتلو ته تېروله او لور چې به یې څوک لیدل همدا به یې ویل چې اختر ته مې دادا راځي. د روژې وروستۍ شپې او ورځې راغلې خو بهرام را معلوم نه شو. د زلیخا ترور خوښي په شک بدله شوه او د بهرام په نه راتګ یې په زړه کې ډېر څه راتلل. د اختر ورځ هم راغله خو بهرام رانغی. په لومړۍ ورځ خو یې ماشومان د اختر په خوشحالۍ شول خو په دویمه ورځ له مور او نیا نه راتاو شول او د پلار په نه راتګ خفه او غلي کېناستل. هغه ورځ هم تیره شوه او چې ماښام پخېده نو په کوڅه کې څه شور او زوږ پورته شو. څوک په منډه راننوت او ویې ویل ادې بهرام یې راوړ. دې خبرې په اورېدو سره د زلیخا ترور زړه بې اختیاره ولوېد. پلي یې وتښتېدل. منګور یې سرتور سر رامنډه کړه. د زونډي او څانګې چغې پورته شوې. زلیخا ترور په ډېر زحمت غولي ته راننوته نو د بهرام تابوت په دروازه راننوت. د تابوت سره په راغلو کسانو کې یو تن وویل د کان د لویېدو په وجه 25 تنه مړه شول. بهرام هم لاندې شوی و. تر ډېره وخته ژوندی و خو هغه خپله خبره پوره نه کړه او چغې سورې جوړې شوې. ټول ګاونډیان په یو رنګ راننوتل. ښځو او نرو ژړل. ماشومانو یې د تابوت سر او پښو ته ځانونه له ډاګې ډاګې وهل. ښځې یې د سر ویښتان شکول او مور یې په تابوت را پرېوتلې وه او په چغو سرو کې ویل پوهېدم چې د سکرو د کان نه ژوندی نه راځي. د زلیخا ترور دا چغه زیاتېدله او دومره زیاته شوه چې د تابوت سره په راغلو کسانو کې چې کوم یو د پوخ عمر خاوند و په غوږونو کې یې کلک لاسونه کېښودل. په سترګو یې تیاره راغله. شاوخوا یې وکتل. هر څه تیاره و. دیوالونه، انسانان، مځکه، اسمان، هر څه لکه د تورو سکرو په شان و او هغه ته ټوله دنیا د سکرو د کان په شان تیاره ښکاره شوه. پای. د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو دغه به زموږ د نن ورځې لنډه کیسه په دې هیله چې ډېرې نه یاست غمجن کړي. که چیرې دا کیسه مو خوښه شوې وي نو زموږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او د دغسې لنډو کیسو لپاره موږ وڅارئ. نور چې هر چیرې یاست خوشحاله اوسئ. د الله په امان.